سلامونه او احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته. زیاتره ورونه مسج کوي چې موږ ته سکین وښایه، پرنټ وښایه. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته سکین ښیم. ګورئ دا پرنټر دی ما سره، دا 3 کاره کوي، کاپي هم کوي، سکین هم کوي، پرنټ هم کوي. تاسو که دا د پرنټر پاس برخه وګورئ دا سکین کوي، یعنې چې تاسو هر څه سکین کوئ هغه به تاسو دلته ږدئ. صحیح شو؟ او پرنټر ګورئ کمپیوټر سره زما وصل دی. نو تاسو به سکین څنګه کوئ؟ لکه د مثال په طور زه دلته راځم، زه غواړم چې یو څه سکین کړم. لکه دغه یو کتاب دی ما سره، شاه کمپیوټر سنټر یو کتاب دی، زه غواړم چې دا سکین کړم. سکین لکه هر وخت چې تاسو ته څوک وایي چې سکین وکړه، سکین دا معنا لکه دغه یو کتاب دی، یو کاغذ دی، دا عکس په شکل به ته کمپیوټر ته څنګه داخلې، نو دا به ته سکین کې. سکین دپاره به ته څه کې، دا پاس برخه چې تاسو ګورئ دا به داسې جګه کوئ، او دلته به که تذکره وي که هر څه وي د ورقې په مخ وي، لاس هم سکین کېږي چې لاس کېدی، دا به دلته کېږدي او دا سر به پرې رابند کړي. بیا به راشي خپل کمپیوټر ته. کمپیوټر کې تاسو باید څه وکړئ، دغه سکینر یا پرنټر تاسو انسټال کړی وي. بیا به شئ سټارټ مینو ته، دلته به کنټرول پینل خلاص کړئ. چې کله هم کنټرول پینل خلاص کړو، صحیح شو، بیا به تاسو څه وکړئ، دلته یې لیکلي دي ډیوایس اینډ پرنټر، په دې اپشن به کلیک کړئ. تاسو به خپل پرنټر دلته څنګه پیژنئ، د خپل ماډل نه، پرنټر ماډل. چې کله پرنټر ستاسو کمپیوټر کې انسټال وي د هغه به دلته ایکن د انسټالیشن راځي. لکه تاسو دا لیدی شئ دا زما پرنټر دی L382 او دلته دا ماډل هم وګورئ L302 ورته لیکلی، یعنې زما کمپیوټر کې دا انسټال دی، وصل دی. اوس زه غواړم سکین وکړم، نو په ده به رایټ کلیک کوئ، دلته وګورئ لیکلي سټارټ سکین. چې په دې سټارټ سکین تاسو کله کلیک کړو تاسو ته به داسې صفحه راشي. اوس دلته تاسو دا عکس په شکل سکین کوئ، عکس په شکل به نه انتخابوئ. که فوټو تاسو دلته انتخاب کړو، دغه عکس د ستاسو یو ورقه په څو برخو تقسیمیږي، عکس په شکل سیف کیږي. نو تاسو همیشه چې سکین کوئ دلته ډاکومنټ انتخاب کړئ، چې شی ډاکومنټ. بیا درته وایي څنګه سکین کې، رنګه، کلر. ګوره کلر څه معنا، رنګه، ګری سکیل خیره، بلیک اینډ وایټ تور او سپین. که ستاسو چېرته تذکره وي، پاسپورټ وي، رنګه وي، ته هم غواړې چې رنګه سکین کې، کلر به والې. فایل ټایپ دا د جی پی جي عکس، بی این جي دا د عکس کوالټیانې دي، خو جی پی جي ښه دی، جی پی جي ورته انتخاب کړئ. رزولیشن 300 انتخاب کړئ. که روښنایي پې زیاتوئ دلته کنټرسټ روښنایي برایټنس دا زیاتولی شئ. بس زه ورته یم چې نه هر څه سیټینګ همدا صحیح دی، 300 رزولیشن صحیح دی. تاسو به دلته په څه کلیک کوئ، په سکین به کلیک کوئ. دا ګورئ اوس سکین روان شو. دلته ګورئ کمپیوټر کې ګوره پرنټر هم مصروفه شو. هغه علامه چې ګورئ دلته وګورئ د کې سکین هغه علامه ګروپ ګوره داسې روان دی، تاسو ته که نه ښکاري دا وګورئ دا ګروپ دا سکین روان دی، دا سکین کېږي. صحیح شو، دا ګوره سکین روان دی، دلته تاسو وګورئ هم سکین روان دی. دا به لږ ورته انتظار وکړئ، دا به سکین شي. ګورئ لږ ورته انتظار کومه، صحیح شو، دا ګورئ سکین به اوس مکمل شي. تاسو به دلته کوشش کوئ چې کیبل څه به نه خوځوئ. صحیح ده، دا ګوره سکین مکمل شو. بس دلته راشه په نیکس کلیک کا، امپورټ کلیک کا. تا ته به چې اصل سکین وي هغه به دلته تا سره د عکس په شکل دلته ستا په کمپیوټر کې راشي، دا به ته اوپن کې وګورئ. دا هلته ما نه ورقه کږه ایښې، تاسو به یې سیده کېدئ. وګورئ ښه دا چېرته پراته دي. اوس دا تاسو به راشئ په مثال ډیس پي سي به خلاصه کړئ په خپل کمپیوټر کې، ډیس پي سي خو په ډیسکټاپ به هم لیدلي. بیا به شئ دلته پکچرز په نوم فولډر دی کونج کې وګورئ، دا به خلاص کړئ. او دلته چې تاسو څه سکین کوئ هغه دلته راځي. اوس نن وګورئ څوم تاریخ دی، اول د 14مې به دلته وګوره فولډر جوړ شوی، څه چې ته سکین کوې هغه ته به داسې فولډر جوړ شي. او دلته وګورئ څه چې زمونږ سکین وي هغه به دلته پراته وي. نو دا د سکین طریقه ده. هر پرنټر چې تاسو سره وي سکین همداسې کېږي. صحیح شو، نور په دعا کې مې یاد ساتئ. ښه وخت دی، په امان.